په مجازي نړۍ یا فیسبوک کې مینه له پند څخه ډکه کیسه وړاندې کوونکی حسنزی. د ماښام لمونځ مې په جماعت کې ادا کړ او د خپلو ملګرو سره د کور په لور را روان شوم. دا چې زه ډېر شوخ وم نو مې تر ډېره په لارو خپل ملګري په عذاب کړل. ورسره مې ډېره شوخي وکړه. په ساعت مو سره تېر و. ان دا چې تر کوره راورسېدو. دا چې ما د خپلو ملګرو سره ډېره مینه درلوده نو نه مې غوښتل چې رانه لاړ شي. ورته ومې ویل چې تاسو راځئ نن به در باندې د خپلې مورجانې د لاسونو خواړه وخورم. تر ډېره مو په لار کې کشمکش سره روان کړی و. دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي خو ما اجازه نه ورکوله. ورته ومې ویل چې تاسو راځئ اوس تر لږ ځنډ وروسته د ماخوستن اذان کوي بیا به بېرته په ګډه د جومات پر لور ولاړ شو. خو بالاخره دوی هم راسره ومنله او کور ته راسره لاړل. د ملګرو په لیدو مې پلارجان هم کوټې ته راغی او زما د ملګرو سره یې ستړي مشي وکړل او بېرته یې غوښتل له کوټې څخه ولاړ شي. نو یې راته وویل زوی جانه بس تاسو مو خپل ساعت تېر کړئ زه ځم چې درته مزاحمت ونه کړم. زه او زما ملګرو ورته ډېر وویل چې تاسو هم زموږ سره ډوډۍ وخورئ. خو دا چې پلارجان مې نه غوښتل زموږ مجلس را خراب کړي نو یې زما د ملګرو سره پر مخه ښه وکړه. موږ هم تر یوې اندازې سره شوخي خبرې او ټوکې وکړې. تر ډېر کم ځنډ وروسته مې ورورجان کوټې ته د ډوډۍ سره راغلو. نو مو د ډوډۍ خوړلو چمتووالی سره ونیو. ډوډۍ مو پای ته رسولې وه. چای مو یو ګیلاس لا نه وڅښلی چې د اذان غږ مو تر غوږ شو. نو ملګرو مې پرېکړه وکړه چې د جومات پر لور به ولاړ شو. ما هم ورسره ومنله او ټول د جومات پر لور وخوځېدو. د لمانځه د ادا کولو نه وروسته بېرته هر یو د خپل کور په لور ولاړو او یو بل ته مو شپه په خیر وویل او زه هم خپل کور ته راغلم. د خپل عادت سره سم یو ځل د خپلې مورجانې کوټې ته لاړم او ټولو ته مې شپه په خیر وویل. وروسته ما د خپلې کوټې پر لور قدمونه واخیستل. کوټې ته لا رسېدلی نه وم چې د خپل مسنجر اواز مې تر غوږونو شو. ټلیفون مې راواخیست ګورم چې یو چا راته سلام رالیږلی دی. ما هم ورته د سلام ځواب ورکړ او ورسره بې پوښتنې ملګری شوم. ډېر وخت تېر شو. ورسره مې مسیجونه او زنګونه کول. ان دا چې څو ځله مې ورسره مخامخ خبرې وکړې. ډېره ښایسته او د ښو اخلاقو څښتنه معلومېده. ښه سره ملګري شو. خو دا ملګري لا د مینې تر پولې نه ورسېدلې چې د خپل ژوند مشوکه وګڼم او د خپل تیاره ژوند بله ډیوه یې کړم. د یوه ښه ملګري په توګه مې ورسره هر ډول مرسته کوله. پوره یو کال تېر شو او د کال تر پای یې د ژوند ټولو خوالو او ناخوالو څخه خبر شوم. د مور او پلار د مینې نشتون احساسولو لپاره مې هره خبره او هره غوښتنه پوره کوله په دې خاطر چې دا خوشحاله او د مور او پلار د مینې نشتون احساس نه کړي. هغه له ژوند څخه بیخي زړه تورې شوې وه. ناهیله یو پر مخه کړې وه او د خپلې بېوسۍ او تنهایۍ پر زنګنۍ خپل سر ایښی و. زه نه پوهېدم چې زما خوږې او انساني اړیکې به یوه ورځ په رښتینې مینه بدلېږي. خو همداسې وشول. د مینې لاس مې ورکړ او راته یې وویل ژوند د خدای پاک لویه پیرزوینه ده. خو زه له تا پرته ژوند نشم کولی حتی تر دې چې ساه اخیستل هم راته کفر ښکاري. هغې راته وویل د خدای د ټولې مینې او پیرزوینې په خاطر ما د خپل ژوند یوه برخه وګڼه او نور مې له دغه بېوسۍ او تنهایۍ وژغوره. ما نه غوښتل خو بیا هم انساني اړیکو مجبور کړم چې مثبت ځواب ورکړم تر څو د یوه بېوسۍ انسان هیلې له خاورو سره خاورې نشي، ارمانونه یې قتل نشي او د یوازیتوب احساس ونه کړي. داسې وایي چې مینه د عاطفې څخه زیږېږي، پیدا کېږي او خپلېږي. هو همداسې ده. هغه مې خپله شوه. دا تیاره ژوند بله ډیوه مې وګرځېده. هره اړتیا او هره غوښتنه مې ورپوره کوله. خو دا یې عادت و چې ځان به یې کم نه ګڼه. پر خپل ځان یې مین کړم خو د مینې په قدر مې پوهه نه شوه. یوازې د دروغو تمثیل کوه چې مینه راسره لري او په دې به یې د خپلې بېوسۍ او تنهایۍ تشه ډکوله. ما ورسره دومره مینه کوله چې هره غوښتنه مې منله او هیڅ خبره مې ځمکې غورځولو ته نه پرېښوده. د دې په خاطر چې ډېر ناخوالې او بد حالات ورباندې تېر شوي وو. ما ویل خدای مه کړه چې خپل ځان ونه بایلي. وختونه تېرېدل. زه لاړم کابل ته تر څو خپلو هیلو ته مې ورسېږم او خپلې لوړې زده کړې ترلاسه کړم. یو ورځ یې راته وویل چې کورنۍ دې په ما پسې راولېږه چې زما مرکه وکړي. له ډېرو ځایونو راپسې خلک راځي. داسې نه چې خدای مه کړه له لاسونو څخه دې وتلې وه. خو زه د مسافرۍ او محصلۍ په تور تم کې اوسېدم. دومره مې خواري کوله چې د خپل پوهنتون فیس او د اتاق کرایه را پیدا کړم.
نور مې دومره نشو کولی چې حتی خپلې مور او پلار ته په اختر کې نوې جامې جوړې کړم. ورته مې وویل چې لږ وخت راکړه تر څو زه خپلې لوړې زده کړې وکړم او د پوهنتون اسناد ترلاسه کړم او تګلاره مې معلومه شي چې ستا د کوژدې او خپل کور ته د راوستلو لپاره جوګه شم. خو هغه ډېره شله وه. ویل یې نه زه نور انتظار نشم کولی. که چېرې تا ته پوهنتون تر ما هم زیات ارزښت لري نو بیا ماته جواب راکړه او هیره مې کړه. خو ما بیا ورته ټینګار وکړ چې زه در سره ډېره مینه لرم خو ته لږ وخت راکړه. پرېږده چې خپلو موخو ته ورسېږم تر څو مو راتلونکی له خوښۍ څخه ډک وي. خو هغې بیا خپله خبره تکرار کړه چې زه درته ارزښت نه لرم، تا ته د خپل پوهنتون ارزښت لري. مجبور یې کړم چې د خپلې کورنۍ سره خبره شریکه کړم. هغه هم په داسې حال کې چې زه محصله مورکۍ مې د ناروغۍ پر بستر پرته وه. خو بیا مې هم زړه غټ کړ او خبره مې له خپلې کورنۍ سره شریکه کړه. خو له بده مرغه د دغه ناپېژنده اړیکې په خاطر زه ټولې کورنۍ حتی مور هم یوازې پرېښوده. ټولې کورنۍ مې راته وویل چې موږ نور ستا په نامه څوک نه پېژنو. ډېر وخت تېر شو، سخت تنها پاتې شوم او ټولې کورنۍ مې زه هېر کړم. ټولې کورنۍ زما شمېره په تور لیست کې واچوله او زه یې بیخي هېر کړم. خو بیا مې هم پر هغې ننګ وکړ. زه دې ته اړ شوم چې ایران ته لاړ شم او د خپلې مینې په خاطر د خپلو موخو او له خپلې کورنۍ څخه تېر شوم. فکر مې وکړ چې اوس نو باید پیسې وګټم تر څو خپله مینه مې ترلاسه کړم. خو اوس نو زه محسن نه بلکې یو مزدور سړی یم. ډېر وخت تېر شو، خپله مزدوري مې کوله. هغه شوخي زما سره نه وه پاتې شوې. ډېر غمجن او د خپل راتلونکي ته حیران پاتې وم. خو یو څو ورځې راته زنګ نه راتلو او نه یې هم مسیج کوو. یو ماښام چې د مسافرۍ دسترخوان ته د خپلو مسافرو ملګرو سره ناست وم نو د ټلیفون غږ مې پورته شو. ګورم چې هغه ده چې زه یې د مینې لیونی وم. نو مې زړه یو ډول ورخطا خو د خوښۍ څخه ډک شو. نو زر مې د ټلیفون د اوکې بټنې ته فشار ورکړ. خو د سلام نه وړاندې راته وویل چې ارمان دې قتل شو او ما هېره کړه. په ژړا شوم. ما یو دوه درې چیغې نورې هم وکړې. خوږ مې له لاسه ورکړ او اوښکې مې لکه باران پر ځمکه راتویېدې. نور مې خبرې نه شو کولی. نو اړیکه هم پرې شوه او زما مینه، زما ژوند د تل لپاره زما څخه جدا شو.